هغه خدای په نامه چې سوله د انسان دپاره خیر بولي، نه جنګ. ستړي مه سئ. ناصر شاین د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې 14مې برخې ته ښه راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د نړیوالو اړیکو دوهمه مهمه تیوري لیبرالیزم یا ایډیالیزم در پیژنم. په 11مه برخه کې مې ریالیزم در معرفي کړ. تاسو په یاد چې ریالیستان و د انسان و طبیعت د انسان ته خورا بدبینه دي او وایي چې دلته به په نړۍ کې به همیشه جنګونه وي او ټوله تمرکز یې پر جګړه او پر تشدد باندې و. خو لیبرالیزم بیا برعکس و انسان ته خورا خوشبینه دی او وایي چې نه، دلته د همکارۍ دپاره او د سولې دپاره خورا ډېر فرصتونه شته او وایي جنګ بیخي هغه وروستۍ خبره ده. نو راځئ چې د نږدې ورته وګورو. ښه، لیبرالیزم یا ایډیالیزم وار د واره د ټرمینالوژي خبره مهمه ده. هغه دا چې کله چې موږ په نړیوالو اړیکو کې د نړیوالو اړیکو د تیورۍ لیبرالیزم خبرې کوو، دا د هغه لیبرال ګوند سره هیڅ ارتباط نه لري او نه هم د هغه اقتصادي لیبرالیزم سره چې د اقتصاد مضمون کې مطالعه کیږي څه کم ربط نه لري. لیبرالیزم چې دی دا د نړیوالو اړیکو په تیورۍ کې تر ریالیزم راوروسته دوهمه مهمه او مطرح تیوري ده. لیبرالیزم چې دی دا د ریالیزم حریف او یا الټرنیټیو تیوري بللی سو. تاسو به د ریالیزم په برخه کې په یاد وي چې موږ وویل چې دا ریالیستان وایي چې دولتونه په نړیوال سیستم کې اصلي لوبغاړي دي او نړیوال سیستم چې دی دلته انارشي حاکمه ده، په دې معنا چې دلته یو نړیوال حکومت نسته او ځانځاني ده او انسان په خټو په طبیعت کې خودخوا دی او زور تر ټولو مهمه خبره ده او ستا ګټه زما تاوان دی او زما تاوان چې دی هغه ستا ګټه ده او دا جنګ څخه چې دی چاره نسته او وینې به خامخا تویېږي او د دولتونو ترمنځ وایي دا مشترک اهداف یا همکاري ډیره سخته خبره ده. یعنی په هغه کلي ډول یو خورا منفي او بدبینه تصور لري د دنیا ته. خو لیبرالیزم چې بیا دی برعکس ډیر خوشبینه دی. لیبرالیزم بیا وایي چې صحیح دی، دلته په نړیوال سیستم کې انارشي ده، دلته یو نړیوال حکومت نسته خو انسان لکه دا دونه چې تاسې وایاست دونه هم بد نه دی او یا اقلا وایي دونه داسې نه دی چې بیخي د اعتبار نسي پر کېدلی. دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې موږ کولی سو چې همکاري وکړو او دا حتمي نه ده چې موږ خامخا په شخړو باندې مسائل حل کو لکه ریالیزم چې وایي او لیبرالیزم وایي چې مثلا که موږ کولی سو چې په یو کور کې په کوڅه کې په ښار کې په هیواد کې په سوله کې او په همکارۍ کې ګډ ژوند سره کولی سو، نو په نړیواله سطحه کې ولې نس کولی؟ موږ کولی سو چې په نړیواله سطحه کې هم همکاري سره وکړو او دا حتمي نه ده چې ستا ګټه کې به زما تاوان یا به زما په ګټه کې ستا تاوان وي، بلکې موږ داسې یو حالت راوستلی سو چې هلته هم ستا ګټه وي او هم زما ګټه وي. البته لیبرالیزم چې دی د دولتونو تر څنګ دوی وایي نور داسې واحدات هم ستا په نړیوال سیستم کې چې هغه مهم نقش لري چې په هغو کې دوی وایي نړیوال سازمانونه، انجیوګانې، افراد او نور مهم دي. د لیبرالیزم پر پرمختګ باندې ټینګ باور لري او دوی وایي چې د لیبرالیزم پوهان چې هر دولت چې دی دوی د خپلې ګټې تر بل هر شي مقدم دي او د دغو ګټو د ساتلو دپاره دوی و همکارۍ ته اړ دي او دا خورا ډېر ښه فرصتونه شته دلته چې موږ په همکارۍ کې کولی سو چې پرمختګ وکړو. لیبرالیزم دا مني چې جنګونه به پیښیږي خو وایي که موږ وغواړو جنګ به هغه وروستی اپشن وي، هغه وروستۍ لاره به وي او د دې لپاره چې جنګ ونه سي یا د جنګ تر مخه خورا ډېرې نورې لارې چارې شته چې هلته موږ کولی سو چې همکاري وکړو او ګډ کار سره وکړو. د دې لپاره خورا ډېر چانسونه شته چې کولی سي سوله راولي. نو دوی د دغه سولې دپاره درې طرحې لري. یو چې دی ډیموکرات، یوه ډله د لیبرالان چې دي هغوی وایي چې دا ډیموکراتیکه سوله
تیوري باندې د استدلال کوي چې دا ډیموکراټیک پیس تیوري ده او دغه تیوري چې د تر ډېره حده پورې پر مشاهده باندې دا ولاړه ده او وایي چې دا ډیموکراسي یوه ډیموکراسي د بلې ډیموکراسي سره جنګ نه کوي او دوی دا خبره لکه چې مو ویله د مشاهدې پر اساس کوي. په 1814 کال کې یو ډاټابیس جوړ سو په نامه د کاو او دا اوس هم ستا په انلاین تاسې کتلی سئ. په هغه کې دوی د تېرو د 200 کالو چې کومې جګړې پیښ سوي دي شخړې پیښ سوي دي په دنیا کې دغه ټوله مطالعه کړي دي او کتلي دي چې کوم ډول دولت او پر څه شي باندې جنګ شخړه پیښه سوې ده د کوم دولت سره هغه یې سره کوم نو دا ټوله یې څېړلي دي او د دې نتیجه دا سوله چې یوې ډیموکراسۍ پر تېرو 200 کالو کې چې دوی کتلي دي د بلې ډیموکراسۍ سره جګړه نه ده کړې مخصوصا په دا تېر قرن کې او نو دوی دا استدلال کوي چې که آزاد بازار تقویه سي او ډیموکراسي تقویه سي دا موږ کولی سو چې سوله راولو نړیواله سوله. دوهمه تیوري چې ده هغه د نیو لیبرالیزم د یا دا نوی لیبرالیزم دی چې انسټیټیوشنالیزم هم ورته وایي او د دغه بیا په 1960 کال کې دا مطرح سوی دی چې پر هغه کلاسیک لیبرالیزم باندې د سره څه غور وسو او دا ویله چې څه دی چې نړیوال سیستم کې انارشیسته خو دلته د دولتونه چې دي یو د بل د ګټو دپاره یو د بل سره تړلي دي او دا همکارۍ ته دوی اړ کړي دي او دغه همکاري چې ده دا د نړیوال سازمانونه د همکارۍ دپاره خورا ښه چوکاټونه دي. ولې چې وایي په یو نړیوال سازمان کې مخکې تر مخکې اصول و قوانین موجود وي او تر دې چې اوس مثلا یو دوه دولت انفرادي چنه‌بازي سره کوي دا به ډېره اسانه او ارزانه به وي چې دا همکاري د یو نړیوال سازمان په چوکاټ کې وسي. نو دوی وایي چې نړیوال سازمانونه خورا مهم لوبغاړي دي په نړیوال سیستم کې د همکارۍ د راوستلو لپاره. خو دوی وایي کله نه کله به ځینې مشکلات او ستونزې به وي مثلا د یونان مثال ورکوي یا دا اوس کې چې برېټانیا د اروپا څخه ووتله برګزیټ پیښ سوی کله نه کله به وي چې ځونه ګټه به څوک نه کوي یا مشکلات پیښیږي خو په ټولیز ډول باندې نړیوال سازمانونه د همکارۍ لپاره بهترین چوکاټونه دي. لیبرالیزم داسې استدلال کوي. دریم تیوري چې د هغه د متقابل اتکا یا انټرډیپنډنس تیوري ده چې په تېره برخه کې مې خبرې پر وکړلې او د هغه ټوله تمرکز پر نړیوالتوب باندې دی. دا دی چې موږ ډېر سره تړلي یو او دغه جنګ چې دی جګړه دا تاواني ده یعنې ګرانه لویږي چاته مثلا که څوک د یو ګاونډي سره په یو ائتلاف کې یا یو قرارداد سره ولري یا همسایه او یا په بله قاره کې او دا ډېره سخته ده چې هغه به د هغه سره جنګ کوي. ولې که جنګ ورسره کوي خو په دا جنګ کې دی ځان هم دغونه خوږوي نو دغه د یو د بل سره چې دا متکي دي دا دولتونه دا په خپله جنګ سختوي او ستونزمن کوي نو دا د سولې لپاره لاره خلاصوي. اوس به راسو یو لنډې تاریخچې ته د لیبرالیزم. لیبرالیزم په خپله نوې خبره نه ده دا د روښانتیا د عصر یا د انلایټنمنټ چې په د 18مې پیړۍ په پای کې په اروپا کې دا نهضت پیل سوی و دا په دا وخت کې نو په اروپا کې دا خورا سیاسي او اقتصادي او کلتوري او ساینټیفیک بدلونونه او پرمختګونه وسوله او یو توره دوره چې هغه د تشدد او د وینې تویولو هغه ته د پای ټکی کېښودل سو او د سولې او د منطق او د ساینس یو پرمختللې دوره پیل سوه. په دغه وخت کې د لیبرال نهضت چې و هغه اساسي درې خبرې دا وې چې ول فردي ازادي او منطق که سره ملګري سي دا پرمختګ راولي او دغه درې سره چې دی یو د بل سره لازم و ملزوم دي. نو مثلا دا فردي ازادي چې ده وبخښئ البته دا فردي ازادي چې ده د انتخاب ازادي دی یادوله. دا ازادي په دې معنا نه چې هر څوک چې هر څه غواړي کولی سي یا بلکې دا انتخاب چې دی په دغه کې ته ازادي لري خو په دې شرط چې انتخاب به دې معقول وي. نو دغه که معقول وي نو بیا په عین وخت کې د دې لپاره چې ته معقول انتخاب ولرې وکولی سې ته باید فردي ازادي ولرې نو دا یو د بل سره تړلي دي. نو دغه د لیبرال مکتب ویل چې دا دواړه د پرمختګ او سوکالۍ سبب کیږي. جان لاک
په 18مه پېړۍ کې ژوند کوي او د 18مې پېړۍ په سر کې ده بیا وویله چې دا حتمي نه ده چې دا طبیعي حالات نتیجه د هرومرو تشدد وي. د اشاره و هابس ته وه چې هغه هابزیان دغه چې په د ریالیزم په برخه تاسو واورېدل چې هغه ویل چې دغه طبیعي حالات د انسان دلته انارشي ده او تشدد چې دی دغه څه مخ موږ نسو نیولی. کوم په یاد چې ویلي وه چې یو انسان د بل انسان دپاره لیوه دی دلته، نو ځکه د یو لوایتن ضرورت سته چې دلته باید یو ټولواک وي که څوم چې هغه ظالم وي، خو هغه بحث په هلته پرېږدو. نو دا د هغه په جواب کې تقریبا ویل چې نه دا طبیعي حالت چې دی دلته جګړه او تشدد نه دی، دا د انساني ټولنې طبیعي حالت جګړه نه ده، بلکې موږ کولی سو چې د عقل په کارولو سره راټول سو او د حل لارې پیدا کړو. او دا کار به موږ داسې کولی سو چې په خپله به موږ مشران ټاکو او د دوی او د دغه رعیت ترمنځ او د رعیت ترمنځ باید د مسؤلیت یو قرارداد چې د سوشل کانټراکټ وبلي دا باید موجود وي او دلته باید دغه موږ مشران موږ د مسؤلیت ولري، یعنی حساب دهي باید راته ولري او دغه د دولت د حکومت چې دی دا په کومو فیصلو کې باید دی مسؤلیت ولري او قبول یې کړي، حساب دهي ورکړي او خو خلک چې باید د حکومت سره د فیصلو په جوړولو کې ملګري اوسي. او دی دا وایي چې دا انسان چې دی دا د بشر دوستي او یا د خیر په خاطر همکاري نه سره کوي، بلکې دا خاص د خپلو شخصي ګټو دپاره د یوه همکارۍ ته مجبوره دی او ورته اړ دی. نو په لنډ ډول لاک وایي چې دا انسان چې دی په ازادۍ کې که دی خپل عقل وکاروي کولی شي چې پرمختګ وکړي. البته د امریکا اساسي قانون چې تر ډېره حده پورې د لاک پر خبرو پر استدلال باندې بنا دی. تر ده راوروسته په 18م قرن 19م قرن کې د 18م قرن په منځ کې 19م قرن کې یو بل عالم اوسېدی د ایمانویل کانت په نام دی د جرمني و. دا یوه مقاله په نامه د پرپیچوال پیس یعنی دایمي سوله دا په 1995 کال کې ولیکله او په دې کې د داسې استدلال وکړي چې دا انسان چې دی د انسان ازادي او عقلانیت کولی شي چې یو ښه حکومت جوړ کړي او دغه یو منتخب حکومت چې دی بیا دا خلکو ته مسؤلیت لري او دا حکومت کېدای شي چې وغواړي چې جګړې ته ولاړ شي، خو خلک چې بیا دې په جګړه کې خپله شخصي ګټه نه ویني، نو حکومت کېدای شي زه د ګاونډي سره جنګ کوم یا د قلمرو د پراخولو دپاره یا د نورو ګټو دپاره، خو دا خلک چې په جنګ کې شخصي ګټه نه لري نو جنګ به د خلک جنګ نه غواړي، دا وګړي چې عام رعیت هغه جنګ نه غواړي. نو په پایله کې د جنګ مخنیوی کېدای شي او سوله راتلی شي. او د دغه اساسي استدلال دا و چې ډیموکراسي چې ده سوله راولي. وودرو ویلسن د امریکا یو ولسمشر و، د لومړۍ نړیوالې جګړې راوروسته د کانت پر استدلال باندې بیا تاکید وکړ او دا ویل چې موږ که دیکتاتورۍ له منځه یوسو، دیکتاتورۍ هیڅ کړو، پر ځای ډیموکراټیک حکومتونه راولو او دا چې د سولې او پرمختګ دپاره لاره خلاصولی شي. او همدې سره وایي موږ باید مرموزې ډیپلوماسي ونه لرو، پټ قراردادونه سره ونه کړو، نو دا کېدای شي چې دا ډیموکراسي موږ ته سوله او پرمختګ راولي او دا په یو کلکټیو سیکیورټي په یو اجتماعي یو په ګډه باندې به د امنیت او د اقتصاد پر دغه مسایلو باندې موږ باید په ګډه سره کار وکړو چې د لیګ آف نیشنز په هغه وخت کې تاسیس شو په 1920 کال کې، چې بیا وروسته طبعا هغه ناکامه شو ولې چې دوهمه نړیواله جګړه پیښه شوله او په دوهمه نړیواله جګړې وروسته بیا په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شو. ښه، اوس نو د لیبرالیزم دغه سفر چې دی خورا لوړې او ژورې پکښې کې ستا لکه څنګه چې مو د ریالیزم په برخه کې واورېدله چې دا لیبرالیزم چې و په 1930 کال کې په اکاډمیک میدان کې د ریالیزم څخه
سخته ماته وخوړله او ایډیالیزم وبلل سو، یعنې تاسو یو خیال پردازي کوئ. خو په 1980 کلو کې بیا بیرته په یوه نوې جامه کې په یو ډېر معقولو علمي او ساینټیفیک استدلال باندې بیرته را میدان ته سو چې تکیه یې تر ډېره حده پورې پر اعدادو او پر ارقامو باندې ولاړه وه او هغه د ایډیالیزم ټاپه چې پر لګېدلې وه هغې د هغه څخه یې تر ډېره حده پورې فاصله ونیول. فرانسیس فوکویاما، دغه هر وخت سم تلفظ وایي، فوکویاما چې و دی یو امریکایي دانشمند دی، دی اوس هم ژوندی دی. په 1992 کال کې چې و د یو مقاله ولیکله، البته په کله چې دا د شوروي پخوانی شوروي اتحاد چې و چې هغه وپاشل سو، نو په هغه وخت کې ریالیزم چې و د لیبرالیزم څخه سخته ماته وخوړله، یعنې لیبرالیزم میدان ځینې وګټلی، ولې چې جنګ نه سو پیش او دغونه لوی تحول په دنیا کې رالی. نو دغه فرانسیس فوکویاما چې و د یو مقاله ولیکل په نامه د اینډ اف هسټري، چې بیا وروسته د هغه څخه یو کتاب هم جوړ کړي په 1992 کال کې، د اینډ اف هسټري ان د لاست من. نو په هغه کې د ده استدلال دا و چې دا د هغه سړه جګړه چې پای ته ورسېدله او ایډیالوژي چې وه ماته سوله، هغه اشاره یې وه کمونیزم ته وه چې هغه ماته سوله او دلته په دیموکراسي وګټله. نو نور به د بشر به بیخي دلته به انسانان به نور د ایډیالوژي سره سروکار نه وي او اصلا بیا ایډیالوژي ته نه ورځي او دیموکراسي چې ده هغه وګټله او دا دی یوه دیموکراسي پخه دیموکراسي د بلې پخې دیموکراسي سره جنګ نه کوي. نو یوازینۍ د پرمختګ لاره چې ده د سولې دپاره د بشر دغه لاره به وي چې دغه دیموکراسي به خپلوي او د جنګونو مخه به نیول کېږي او انسانان به پرمختګ کوي. چې یعنې ولې د یوه دیموکراسي د بل دیموکراسي سره جنګ یې نه دی کړی، یا یوه پخې دیموکراسي د بلې پخې دیموکراسي سره جنګ نه و پیښ شوی تر دوهم نړیوالې جګړې راوروسته. نو هغه استدلال د ده چې و دغه د لیبرالیزم چې و کامیاب و تر 2001 کال پورې، چې بیرته ریالیزم بیا حمله پر وکړله او کله چې د سپتمبر پیښې په امریکا کې وسولې، نو ولې معلومه سوه چې ایډیالوژي نه وه ماته، بیا هم نورې ایډیالوژي وې چې هغه کیدای سوي چې د تشدد لامل وګرځي. نو د هغه وخت تر اوسه پورې بیرته د لیبرالیزم بازار یو څه سوړ دی. نو دا و د لیبرالیزم لنډه معرفي، ستاسو پاملرنې څخه مننه.